د پېښور نه ایبټ آباد پورې زه شپږو غنټو کې رسېدلی یم. دا ویډیو تاسو پوره وګورئ صحیح ده چې په کومه طریقه رسېدلی یم نو ویډیو پوره وګورئ صحیح ده. السلام علیکم، امید لرم ټول مینوال بخیر روغ جوړ یې. ګرانو کتونکو دا ټایم خو ایبټ آباد ته روان یو. پاک بګرې ته ځو دي ځینه لږ خواږه رالو ولې چې سمد بای انګیجمنټ شوی دی نو هغه له به خواږه دي ځینه یوسو او هلته کې به ځان له یو ګیمبل عملم ملګري سره دی نو ویډیو ګورئ. بس روان یو. دا ټایم بي آر ټي سټیشن کې یو او ماسک مې واچولو پیژنه مې یو که نه. गाड़ी ख़राब शो तकरीबन 20 मिनट शो. गाड़ी ډېر زیات ګرم شوی دی. پین زه ټول بند شو 20 मिनट شو تقریبا. امید دی چې ټیک پشي او سفر به جاری شي. موږ د गाड़ी خراب شوی او راپسې بل गाड़ी راغو هغه کې ټول زی شو بولان دی صحیح ده ټول روان یو. بس गाड़ी دی کو شو دلته کې زه شکر دی. اول راته موټروي باندې गाड़ी خراب شو الته کې غینه کو شو دا गाड़ी راغلو مونږ دلته ایبټ آباد تر رسول نو دا هم راته لاره کې خراب شو. الله تعالی دې پکې خیر واچي او وبرسو خیر دې څه خبره نشته. دا ټایم مونږ هزاره موټروي باندې او پته نه چې څه چل شوی دی دام خراب شو هم خراب شو. څه لپاره پاتې شو دا ګوره دا هم را روان دي پته نشته چې نن ورځ څنګه تېره شوه. هلکه نن ورځ څنګه تېره شوه پته ډېره خرابه او دا کوم ځای کې کوز کو دا गाड़ी والا دا وګوره. ये गाड़ी आ गई ठीक है अभी इसमें भी बैठना चलो. ګرانو کتونکو ورسېدو ایبټ آباد ته چې نن کومه ورځ تېره شوه خو تاسو مو ټوله وکته چې ټوله په ډېر زیات په ضلالت تېره شوه په موږ باندې. څلور गाड़ी مونږ چینج کړل خو چې کله ټکانې ته انسان راورسي نو بیا ښه فیل کینی داسې یاران دوستان ناست دي. مجاهد بای شو فهیم بای شو صمد بای نو زه خپلو مینهوالو ته دا یم چې خوږ روډ چینل چې کوم ضرور سبسکرایب کړئ. لینک زه ډسکرپشن کې ورکوم. دلته هم ګپې شپې ولګولې او ملګري ناست دي خو دوی وایي چې بس بهایند د کیمرا مونږ وساته نو بهایند د کیمرا دي ښه که نه پټ دي نو کتلو ضرورت نشته مه ګورئ. ډېر زیات مونږ په عذاب شو ټوله ورځ تقریبا څلور गाड़ी مونږ بدل کړه نو دلته کانه پینه کو انتظار کیو. زه خو یم چې بهر کې نو حال ډېر زبردست ډیکوریټ کړی حال وګورئ او بیا زو بهر کانه پینه کو. صمد بای ما سره صمد بای راشي که نه راشي صمد بھائی ته خو اول ټول مبارکي ورکوي ماشاءالله. صمد بھائی انګیجمنټ شوی دی، الله تعالی بختور کی. او صمد بھائی له موږ مبارکي ورکړه. پېښور نه ملخ کولې خپلې سویټس روړه
او بس اوس انتظار کو اډر مور کړی دی نو ځین چې بهر لاړ شو او خپل کانه پینو کوږي شوي یار نو راځئ ودینه بعد دلته سټې کوو او انشاءالله سبا زموږ پلان دی چې موږ کرلا واټرفال ته لاړ شو او هلته کې حسین حسین مناظر تاسو ته وښایو نو د بلې ویډیو په انتظار اوسئ ځکه چې الله ورځ یو پکې لګي ایډیټینګ کې نو د هغې په انتظار اوسئ ټول ملګري چې کوم یو دي والسلام به ورته وکړئ صحیح ده ضرور زما نه سیډه خو والسلام هلکه ته هم ورته وکړه زما طرف نه والسلام بلکل او فهیم بھائی دی صمد بھائی بلکل والسلام بس پوائنٹ اپ خا نیکسٹ ایپیسوڈ انتظار کوئ